افغانستان اسلامي امارت مرستيال رئيس الوزراءافغانستان لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي سره لیدلي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت مرستيال رئيس الوزراء مولا عبدالغني برادر اخوند د افغانستان لپاره د بريتانيا له ځانګړي استازي سایمون ګیس سره لیدلي دي. په لیدنه کې مولا عبدالغني برادر د بريتانيا په ګډون له ټولې نړۍ سره په ښو اړیکو ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د افغانستان پانګه بیرته افغانانو ته وسپاري. د غراض په دې لیدنه کې د بريتانيا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې افغانستان سره د خپل هیواد د بشردوستانه مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. ګیس د غراض د افغان نجونو پر لوړو زده کړو ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به بهرنیو هیوادونو ته په ګواښ نه بدلیږي. باید وویل شي چې واک ته تر رسیدو وروسته د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو بهرنیو چارواکو او ډیپلوماټانو سره په لیدنو کې له خپل لوري د ښو اړیکو ډاډ ورکړی او له هغوی هم د ورته روابطو غوښتنه کړې ده.